بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په ریپیټر موډ باندې خبرې کوو. موږ کولی شو د ټیپلینګ ډیوایس موږ ریپیټر موډ کې مواچو. دلته د تیوري ما راغستې، زه به ټولې خبرې تاسو ته دلته پریکټیکل کې اوس کوم او عملي به مو ورځو. یوه خبره دلته چې په د اول کتار کې شوې ده، اول لاین کې شوې، هغه دا دی چې ریپیټر داسې موډ نه دی چې بیسټ سلوشن دی. کوشش به کوئ چې یو ډیوایس تاسو په ریپیټر موډ کې ونه چلوئ. ګوره وایي دلته لیکلي that it is often used out of necessity not because it is the best solution. دا څه ښه سلوشن نه دی، خو چې کله ضرورت راشي بیا موږ دا کاروو. تاسو به د ریپیټر هغه مفهوم سره اشنا یاست. ریپیټر دا معنا دا وایرلس سیګنل تاسو ولېږئ، دا یو ځای پورې لاړ شي، په یو ځای کې دا کمزوري شي، هغې نه اخوا دې سره نور څوک نشي کنیکټ کېدلی. ریپیټر خپله یو باخودي پیور ریپیټر سوچا ریپیټر یو ځان ته ډیوایس دی چې بازار کې خرڅېږي، خو تاسو کولی شئ د ټیپلینګ نه هم د ریپیټر په توګه کار واخلئ. نو تاسو څه کوئ؟ دا کم سیګنل چې دی دا د ډیوایس ته رارسېږي، دا به دا واخلي او مخکې به یې پوش کړي او لږ به یې قوي ولیږي، نو د سیګنل ساحه به زیاته شي. دې ته ویل کېږي ریپیټر. خو ریپیټر مشکلات لري. اوس یې ته وایم چې څنګه راشئ. ګوره اے پی موډ تاسو ویلی و که نه، په اے پی موډ کې داسې و چې دا مین ډیوایس و که نه، دا تاسو سره مین ډیوایس و. د دې نه تاسو کیبل راوړو چا سره؟ همدې ټیپلینګ سره به وصل کو. دا به موږ په کوم موډ کې وچلو؟ په اے پی. دی اے پی به بیا داسې خاص څه کار نه کوو، بس دې سره به خلک کېدل او دی به مخکې لیږل. خو کار داسې و چې دا مین راوټر او دا ستاسو سیکنډري راوټر چې دا په دا اے پی دا په څه کنیکټ و؟ په وایرډ باندې. نو که څه هم دلته به خلک وایرلس کنیکټ کېدل، خو دا خلک چې دلته به وایرلس کنیکټ کېدل مخکې به ډیټا په څه تله؟ په کیبل کې. نو دا ډیر بهترین خبره ده. یعنې په انټرپرایز انوایرمنټ کې تاسو به کوشش کوئ چې دغه څیز وکړئ. اوس راځو که تا تاسو کوئ چې د ریپیټر او اے پی موډ ترمنځ صرف همدغه فرق دی چې کله موږ نشي کولی کیبل وغځوو. د کیبل د غځولو څه چاره نه وي، نو بیا به ریپیټر موږ ځکه وایو چې دا د ضرورت د خاطره کوو، بیسټ سلوشن نه دی. زه درته اوس وایم چې ولې بیسټ سلوشن نه دی. اوس به کار څه کوو؟ دا به دا سیګنل ولي که نه، دې سره به دلته اول چت کې خلک کنیکټ کېدی شي که نه. دا سیګنل دې ته هم راورسېدو، خو تاسو به دا کوم ډیوایس تاسو ریپیټر موډ کې چلوئ، دا په داسې ځای کې په واده چلوئ چې هلته خو سیګنل ښه راورسېږي که نه. داسې نه چې سیګنل ختم شي بیا داسې ولګوئ. معنا تر دې پورې دا سیګنل باید د ډیوایس ته ښه راورسېږي. دې ته دا سیګنل راورسېدو. دا ډیوایس دا د دې سره په څه شي کنیکټ شو؟ په وایرلس. او دا کولی شي همغه اس آی ډي او یا خپله نوې پوهېږئ د ده چې کوم اس آی ډي ده کولی شي چې همغه اس آی ډي بیا وولي مخکې، هغه 100 متر پورې ساحه وه، 100 متر دا نور پوش ورکوي، او یا کولی شي نوې اس آی ډي جوړه کړي. خو یاد وساتئ دلته چې دا کوم وایرلس کسان کنیکټ دي، دا د سره دا وایرلس کسان کنیکټ شو کنه، دا اکچولي دا ورته داسې کوم خاص خدمات نه ورکوي. دې کې به ډي سی پي نه وي، صرف به صرف یو کار کېږي. دا خلک چې کله غواړي کنیکټ شي نو د سره به کنیکټ کېږي، یعنې اسوسییشن به وله دا کار کوي، پاسورډ راکړه، بیکن والا. دا اسوسییشن پروسه چې کوم ده، بیکن پراپ اتنټیکیشن اسوسییشن، دا ټول هغه واته مرحلې چې دي دا به وله څوک کوي. دا خو د دې نه اخوا دا ډیوایس نور هېڅ شی هم نشي کولی. نو چېرته به یې لیږي؟ بره. اوس تاسو ګورئ دې خوا یو نفر، دا یو کمپیوټر دی، د دې دا که چېرته دا بره ډیوایس 100 MBPS سپیډ ولي او تاسو ریپیټر کې اوس تاسو ریپیټر نه شاته کنیکټ شوئ، مکمل نیمایي سپیډ راکمیږي. تاسو وګورئ دا ډیوایس چې کله یو پکټ لیږي وایرلس دی که نه، تاسو پوهېږئ وایرلس هاف ډوپلیکس نه دی ولي. دا نفر یو پکټ ولېږو، نو دې نفر چې یو پکټ ولېږو دا ټیپلینګ به صبر کوي چې دا پوره پکټ ترلاسه کوي. کله چې پوره پکټ ترلاسه کړو اوس به څه کوي؟ یو ځل خو په وایرلس ترلاسه کړو، اوس به په وایرلس بره لیږي. دا بره چې پکټ روان دی په دې وخت کې هم دا ډیوایس خو مصروفه دی که نه، بېرته به د بره نه بېرته دا پکټ راځي، بیا هم مصروفه دی، بیا به یې لاندې لیږي. دې وخت کې بل کار څوک نه کوي. نو دوه طرفه وایرلس کمیونیکیشن شو، لاندې هم وایرلس، بره هم وایرلس، بیا بېرته وایرلس، بیا بېرته وایرلس. نو ځکه د مشکلات یعنې که سپیډ یې کم درکوو په ریپیټر کې چاته بیا دغه ګیله نشي کولی چې دا ولې داسې کار وکړو. ذهن مو دله خلاص کړو. نو دا به تاسو ګوره هلته لیکلي دي To truly understand repeater mode, you must think in the term of wireless physics, not just networking logic. لاندې یو خبر لیکلې ده، ګورئ چې کله کیبل نه رن کېږي نو بیا ته کولی شئ چې ریپیټر کیبل رن کېدو اے پی موډ بهترین موډ دی. یو طرف نه که وایرلس دی، بل طرف ته کیبل دی. وایرلس او کیبل تاسو پوهېږئ چې څومره فرق کوي که نه. ښه دلته بیا تاسو ته ما مثال دې کې یو مثال درکړی دی چې تاسو وګورئ چې څه لیکلي دي. تاسو بیا دا ویلی شئ. ښه
Well, let's imagine in a house where the main router is installed in one corner and user in the far room or upper floor cannot receive a strong signal. There is no possibility of running an Ethernet. تاسو د کور په یو کونج کې یو ډیوایس لګولې بره چت ته هغې سیګنل نه رسیږي او دلته د کیبل د غځولو هم کم کار نشته نو تاسو به دا دویم ډیوایس به ریپیټر موډ کې د سره کنیکټ کوئ چې دا به مشکلات جوړېدي چې ما تاسو ته لیکلي دي. This introduces a fundamental limitation. Bandwidth is effectively reduced. If the main router provides 100 Mbps, the repeater might only deliver 40 to 50 Mbps. پوهیږئ که نه دا ریپیټر ډیوایس چې دی که نه راوټینګ نشي کولی چاته به آی پی اډرس یې نشي ورکولی صرف ریپیټر دی خلک د ده سره کنیکټ کېږي بس صحیح ده مشکل خو به نه ګوره صرف کلاینټ اسوسییشن دا کار کوي راځئ چې دا کار کو تیوري دلته د ویډیو کې تاسو بیا ښه صحیح ولولئ ښه دا ما چې تاسو ته کوم خبرې وکړې همدا دې پکې نور څه پکې نشته اوس دا ډیوایس په چې کوم موډ کې رن کومه زه ریپیټر موډ کې رن کوم راځئ چې رن یې کوم اول ګورو چې د ډیوایس کې زه به تاسو داسې چیک کوم ډیوایس ته چې انټرنیټ راځي سره څه کنې کېږي هغې ته مې انټرنیټ ځي که نه زه اول راځم سیسټم ټول ته ګورم چې د ډیوایس کې انټرنیټ شته که نه 8888 پینګ نو اوس د سره په وین کې هیڅ آی پی اډرس نشته نو راځو اوس څه کوو ګلابه زه راځم او دا ډیوایس په کوم موډ کې چلوم ریپیټر موډ کې د هغې دپاره تاسو راشئ اپریشن موډ ته او دا به چېشته واړوئ همدا ریپیټر موډ یا رینج ایکسټینډر یو خبره ده رینج ایکسټینډر دا معنی چې دا ساحه زیاته کې سیګنل ورغلی هغه به یې واخلي مخکې به یې ولېږي بل تاسو کولی شئ یو کمپنۍ د بل کمپنۍ ډیوایس سره هم ولګوئ اوس زموږ بره ټینډا دی هغه مین ډیوایس دی خو ریپیټر ول چې لګوم ټي پی لینک کوم مشکل نشته راځم دا به رینج ایکسټینډر کې انتخاب کوم او دا به سیو کوم او دا به دې نه اوکې کوم دا ډیوایس به څنګه شي ریبوټ شي صبر کوو چې دا ډیوایس ریبوټ شي بیا بیرته راځو خو یوه خبره یاد ساتئ وروسته موږ ډبلیو آی ایس پي موډ هم ووایو په دې کې دا ریپیټر ځان ته نیټورک جوړوي خپل نیټورک جوړوي او په خپل نیټورک نه جوړوي ته د هغې سره یعنې چې بره کوم نیټورک دی دا نیټورک دا به سیم ټو سیم وي هلته 192.0 دی دلته هم دا صفر نیټورک معنا دا څه بیل نیټورک نه جوړوي ډبلیو ایس پي موډ به وروسته وایي هغه کې دلته ځان ته بیا بیل نیټورک جوړېږي ښه دا خبر زده کوي یعنې دلته چې دا کوم کسان دا ټول یو نیټورک شوی دا بر او لاندې به سیم ټو سیم آی پی اډرس وي هر څه به سیم نیټورک به وي لکه لیر 2 سویچ باندې صحیح ده زه اوس راځم دا ډیوایس بیا اکسس کوم کله چې تاسو وګورئ هر څه کم شو که نه که تاسو کله دا ریپیټر موډ کې وچلوئ که نه نو ګوره وایرلس ته راشئ یو نوی اپشن اضافه شوی دی کنیکټ ټو نیټورک یو نیټورک سره کنیکټ شه دې ځای هم تاسو دا کار کوی شئ صحیح شوه ګوره دلته سیکیورټي هم تاسو کوی شئ نه نه بنده تاسو کولی شئ دې ځای هم دا کار وکړئ فکر مو شته او تاسو کولی شئ دلته راشئ ګلابه د کویک سیټ اپ نه دی دې ځای تاسو کولی شئ دا نیکسټ کوئ او دې ځای دا رینج ایکسټینډر انتخاب کوئ دې ځای تاسو کولی شئ ګوره اوس دلته اس اس آی ډي راوالي فکر مو شته هغه ځای نه یې کوئ که دې ځای نه یې کوئ مشکل نشته خو زه راځم وایرلس ته کنیکټ ته راځم فکر مو شته دلته اوس چا سره کنیکټ کېږي بره څوک دی فکر مو شته که نه زه ورته یم بره چې کوم دی اس اس آی ډي ورکوئ که نه دلته لاندې څه لیکلي دي سکین په سکین باندې کلیک وکړئ تاسو ته به اس اس آی ډي نه معلومو بس دلته ډایرکټ درته رالي ګوره دا میک اډرس دی بي اس اس آی ډي پوهېږئ که نه او دلته دا نوم دی سیګنل سټرینث دی چینل او ون کاروئ دا په کنیکټ به کلیک وکړئ ډایرکټ سره کنیکټ کېږئ چې په کنیکټ مو کلیک وکړو تا نه پاسورډ غواړي څه غواړي پاسورډ یې د څه شي پاسورډ غواړي د هغه بره نفر پاسورډ غواړي نو دې ځای نه تاسو کولی شئ داسې په اسانۍ او دا لاک ټو اے پی چیک به وکئ دا د دې دا ګټه ده چې دا بیا د سره لاک شو بیا کوشش نه کوي چې بل چا پسې سرچینګ وکړي خو دې نه اسانه طریقې ده چې تاسو راشئ کویک سیټ اپ ته دې ځای نه دا نیکسټ کوئ دا مو نه پازابئ دا دې ځای نه نیکسټ کوئ دې ځای کې دا تاسو چې په هېڅ هم نه پوهېږئ خپله کار کېږي راوایغستو په کنیکټ به کلیک وکړئ دلته لږ اپشن ډېر درکوي اندا دی اندا یې میک اډرس دی بیا خو سکین ته اړتیا نشته ښه دا بره نفر چې کوم دی که نه
پاسورډ چی شي دی اوس د سره خور سره نشي کنه کېدی کنه ها دا پاسورډ دی صحیح ده مجبور دا پاسورډ دی رسته موږ چینج کو پاسورډ دا شو چې کله دا پاسورډ شو اوس کاپی دلته وګورئ د لاندې اپشن ته وګورئ خپل داغیم اکبر مومن نوم دی او د دې هم اکبر مومن نوم شي دا خبر سي ده که غلطه زما که سیم ټو سیم ساته مشکل نشته رومینګ به وکړي پاسورډ هر څه سیم ټو سیم خو زه غواړم ډیفرنٹ کوم څه کوم چې تاسو ته پته ولګيږي دلته به راشم او دې ځکه به دا لاندې نوم د چا دی په واده نه پوی خو شوي کنه ګوره بره مې څه وکړل د هغې سره کنیکشن پاسورډ مې ورکړو لاندې راغلم نوم مې ولا چینج کو او دا به دې نیکسټ کومه صبر وکړه پاسورډ به ماغه پاسورډ یس بالکل ډي ایچ سی دا ریپیټر دی آی پی ایډرس د هغې نه والي که نه زه بالکل د هغې نه والي مشکل نشته تاسو کولی شئ د سټیټیک آی پی ایډرس هم ورکوئ او په دې به ډي ایچ سی پي څنګه کوئ ډسیبل کوئ به او دې ډیوایس له به زه آی پی ایډرس ورکړم څو 10 د دې نیکسټ وشو ورته فینش اوس به دا بیا ریبوټ او ډي ایچ سی پي به ډسیبل کوئ ښه ډي ایچ سی پي به ولې ډسیبل کوئ چې دا کس خو مین راوټر نه دی مین خبر دی پرې چې هغه ځای آی پی ایډرس ورکړي دا بهترین خبره چې او بل دا بهترین خبره چې دې ته سټیټیک آی پی ایډرس ورکړي او یا ولالته ریزرویشن وکړي چې هر ځل ولغه ډي ټي پی لینک ته هر ځل هغه ډیوایس برا مین راوټر ډیفرنٹ آی پی ایډرس ورنکړي ګور چې دا کویک سیټ اپ بعضې وخت زموږ ډیوایس داسې کار کوي چې داسې کویک سیټ اپ وکړم کویک سیټ اپ له لارې چې ریبوټ شي هغه هر څه بیا له لاسه ورکوي نو ګورو چې سیټینګ شوی که نه دی شوی ښه دا ډیوایس ریبوټ شو زه راځم ګورو چې زموږ سیټینګ کار کړی که نه 10 شوی که نه اډمین 1 2 3 ګوره هماغه 10 آی پی ایډرس دی ډي ایچ سی پي ته تاسو راشئ وګورئ ډي ایچ سی پي ډسیبل دی کویک سیټ اپ کار کړی او وایرلس ته تاسو راشئ ګورئ دا نفر دی ورسره کنیکټ یم مشکل نشته دلته سټیټیک آی پی ایډرس دی زه اوس راځم سیسټم ټول ته ډیاګنوسټک ته او پین کوم 8888 سٹارټ ریکویسټ ټایم آوټ زه ګورم چې بره زموږ انټرنیټ شته که نشته نه هغه مې فلټر مې ته خوا کړی ګورم چې انټرنیټ شته که دا مین ډیوایس دی ښه مین ډیوایس دی دا ګور دی کوم دا موډونه شته ډبلیو ایس پي دلته ورته یونیورسل ریپیټر لیکلی هلته همدا کوم موډ دی ښه د ریپیټر ډیوایس ته ما آی پی ایډرس د شي په تھرو واخیستو د ډي ایچ سی پي پرېږده چې دلته راشي نو ګوره تاسو دلته وګورئ چې کوم آی پی ایډرس تاسو شوی تاسو ته به دې نه ښکاري ټي ایل ډبلیو آر ګوره 114 آی پی ایډرس تاسو کولی شئ دا دلته ریزرویشن ولرئ چې همیشه دپاره د آی پی ایډرس سټیټیک کې لږ لږ مشکلات ورکوي بل ما چې سټیټیک کې کوم آی پی ایډرس ورکړی و هغه د ډي ایچ سی پي د رینج نه هم آوټ و که نه نو اوس به راځم دا به زه په څو اکسس کوم 114 باندې دا آی پی ایډرس کېدای شي سبا ته بدل درکړي نو ریزرویشن وله وکړه اوس راځم ګورم سیسټم چې شته راشم ډیاګنوسټک ته 8888 پینګ کوم چې پینګ ځي که نه وشو بیا پینګ کوم انټرنیټ راغلی دې ډیوایس ته انټرنیټ راغلی اوس چې تاسو دې ډیوایس سره کنیکټ شئ نو مستقیما تاسو ته هم انټرنیټ درځي ګوره دوه ایس ایس آی ډي نه دي یو دا اکبر مومن دی که نه یو دا ریپیټر دی اوس زه کولی شم چې همدا دا ریپیټر چې کوم دی هلته یې ماته ویل چې سیم ټو سیم یې پرېږده که څه مې وله سیم ټو سیم پرېغوستی وی او پاسورډ مې نوی چینج کړی نو بیا تاسو پوهېږئ چې رومینګ هم کېدو که نه نو که تاسو اوس د ریپیټر سره کنیکټ شي تاسو به انټرنیټ درشي دا و د څه شي ویډیو د لیکچر د ریپیټر او د ریپیټر مشکلاتو نه خو آګاه شوئ که نه